دوستانو ستړي مسئ وخت مو بخیر. زه حکمت الله بارک یم. تاسې زموږ هېواد یوټیوب چینل ګورئ. ښه په شوق یې ګورئ، ښه په مینه یې ګورئ. هیله ده چې جوړ روغ تازه او تکړه به یاست. نن موږ په تاسې باندې په کندهار ولایت کې فامیلۍ وینو. سلامونه خوږو لیدونکو، زه هم هیله مند یم او چې تاسې به جوړ روغ یاست، خوشحاله به یاست او زما سوګلۍ به در سره وزغمئ چې څوک مې یادوي بیا. نو دا د فامیلۍ سړک دی او دا د فامیلۍ سړک دی، په هغه سر کې بیا د حکیم صاحب اډه ده. نو دغه سیمه در باندې ګورو او اوس وخته خپلې خبرې وکړو. دوستانو مخ ته راسره ملتیا کوئ، موږ هم روان یو. تاسې زموږ هېواد یوټیوب چینل ګورئ، در سره راپورته کوي. نو موږ خو ستاسو حمایتونو ته ضرورت لرو، موږ خو ستاسې مینې ته ضرورت لرو. تاسې یاست چې موږ یو، نو که تاسې نه وای موږ به دا خدمت چاته کړی وای. نو تاسې هم دغه چینل باید راپورته کوئ در سره چې چینل تر میلیونه ورسېږي. او موږ درته ویلي وه که چیرې چینل 30,000 سبسکرایبر پوره کړله بیا به موږ تاسې ته یو ښایسته شانداره پروګرام جوړ کړو د خیره انشاءالله. نو ملتیا کوئ انشاءالله. ستاسې مینه او ستاسې حمایت ته ډېر اړتیا لرو موږ. دا یو نفر دی مسکال راکوي، نه پوهېږم چې څوک دی. وروره که جانه زه خپله کارت نه لرم، ته خپله کارونه خراب څي زموږ. او دلته بله ښه خبره خو لا دا ده چې دلته دوستانو دا رخشې مخشې نه څه دغه زرنجانو سې رخشې جوړې کړي دي، بالا خلک پکښې ځي په 50 افغانۍ د افغانستان. نو ماشاءالله ښه پاخه سړکان دي د دې منطقې ده. ملتیا وکوئ، راسره ملتیا وکړئ، چینل سبسکرایب کړئ، خپله مینه مشترک کړئ. مینه خو راکوی سي که یا وایي مینه په تلو راتلو زیاتېږي. کله راځه کله به زه درځم جانانه. دا بیا سازګار رخشې دي مګر الله دې وکړي چې تاسې به مرک روغ صحتمند به یاست. کرا درځه سوګلۍ دې کېږي. زه اوس په تا څه وکړم چې ستا سوګلۍ کېږي؟ دا نو د فامیلۍ هغه عمومي سړک دی چې بیا مخ ته د حکیم صاحب اډه راځي. د حکیم صاحب په نامه باندې اډه ده. وای ورته کوم پر بد یادوي ودې درېږي، کوم پر ښو یادوي نه دې درېږي، بره درېږي. کوم پر بد مې یادوي ودې درېږي، کوم پر ښو یادوي نه دې درېږي. آفرین بالا درېږي. ته یا الله تېره ودرې، یا الله تېز نور په خیر تمام کړي. آفرین او راوې درې ورته ته ولې په دې کې به مو ګټې ګټې نو په هر شي کې نو ته په ګټې پسې په هر شي کې مه ګرځه. دغه سړکان تېرېږي ولې نه کاټېږي؟ نه کاټېږي. دا فامیلۍ نه دي؟ هغه یې دي. نو خو په دغه سړکانو در ننوځه بالا. ودرېږه. دا نو هغه عمومي سړک دی دوستانو. دا د لو والې فامیلۍ. دلته ډېر اکثره کورونه چې دي ډېری هغه د خټ څخه خامه جوړ دي. او دلته چې اوبه دي، اوبه په ډېره کمه اندازه پیدا کېږي، ځکه چې دې خوا ته مځکې ډېرې وچې دي. مخامخ غر دی تاسې وینئ. ولا که چې په دا پټان بیا څه اوس به زه په ده څه وکړم ولا په دغه کاټ څه سره کانو مرزا سره پر لاړ شو. سمه ده، صحیح دی انشاءالله. د فامیلۍ هم غټ کوڅې دي. دغه د فامیلۍ عمومي سړک دی بالا دوستانو. ګورئ دغسې کوڅې لري. هغه کوڅې بیا انشاءالله موږ په تاسې وینو. داسې وګورئ عینو مینه هم ده. ګورئ په هغه لاس کې هم کوڅې لري، په دې لاس کې هم کوڅې لري. مخ په مخ کوڅې لري. ګورئ یوه کوڅه دغه دوستانو دا ده، یوه کوڅه هم دغه ده. نو مخ په مخ کوڅې لري. ځینې کوڅې سیمټ شوي دي، ځینې همداسې پاته دي. نو انشاءالله چې هغه هم د خیر سره سیمټ سي. او لکه چرګ مرګ خو به یې نه تېر کړی. چرګ مرګ خو به ژوندی نه تېر کړی، ځانونه خو به نه کېدل. لنډۍ مې وخوړی.
بېنډۍ ما د باندې ولاړې ما ژر ژر خوړله لږ اوس مې ګوله پر زړه ولاړه نو خو اوبه دې مو څښلې هغه اوبه نه وي هغه دغه ویټامیني انرژي وه یا دا وایي ښي د زړه دپاره ځینې خلک وا دا ډېر ښه دا څه وخت دی یاره بله مسکال مه راکوه وروره دونه کار خراب دی ها اورم مسکال ولې راکوې کارونه دونه خراب دي خراب دي یار عجبه خلک مو دي بلاک لیست یې چېرته لپاره جوړ کړی بلاک لیست خو چې وایي چې په بل نمبر زنګ راوړي دونه سرکي خوند نه کوي یاره ستانو دا د فامیلي بازارونه دي یاره یو نیم خلکو بیخي سړي ته بیخي اعصاب خرابوي سړي پښیمانه کوي د دې څه نو مخ ته ځو د بازار دغه منطقې په تاسې باندې وینو جانان مې مسافر دی چیرې هغه کې په دوبۍ کې په دوبۍ کې څنګه جانان دی دا ما جانان دی زه د ده جانان یم ښه فامیلي دې نه وه لیدلې تر اوسه پورې یا لیدلې مې وه فامیل لیدلې فامیلي دې نه وه لیدلې فامیلي نوم یې یاره عجبه سړی ته اوس پټانه وی روانې دي چې خوند زه پکوم وی دا په ټیک ټاک کې نه پاتې داس کې مېرې پاره که زه به در پرواډوم د زړه ته تنسګلې کې وی پچان دا غرو ته څو پرېږدي چې ورخېږي یا ولې ځکه کورونه معلومېږي وغواړه یې خلک پر ختلي دي که لیونیان دي او حکیم صاحب اډه چیرې د انډیواله سره کوم روان دي خدای مې په ښه درولي د حکیم صاحب اډه کومه ده نو اډه کومه ده نو موټران کومه یا اډه دا د بازداره دغه اډه ده دغه فامیلي هم ده موږ ګرځو دغسې فامیلي هم دغه دي د کوڅې موڅې فامیلي دي آفرین نو دغه دي دوستانو د حکیم صاحب اډه فامیلي معنا څنګه کار دی نه دا ګورې لومړۍ کوڅه ده دوهمه کوڅه توبه دا کوڅې که ولاړ نه سې زه به ډېر خوشحاله سم ولې دا پوخ دی موږ خامه کوڅې باید په خلکو ووینو پوخ سړک دی ډامبار دی دوستانو دا دي تاسې وینئ نو دا سټیج بیا ووایاست چې دا ولې په موږ نه ولیدله دا دوه سړکان دوهم سړک دی دا اول مخ ته دی دا دوهم سړک دی اوس لاندې ځو ګورئ دا فامیلي ده فامیلي وروره زه اوس په تا څه وکړمه یاره ته اوس عجبه سړی ته مارو مجھے مارو دغه سړک پایندنه مارو مجھے مارو دا د فامیلي دریم سړک شه دریم انشاءالله نو مخ ته ځو ښه یې نانیه جوړې وروره خیر اوسې نو ماشاءالله ښایسته لمر هم راوختي لږ وریځ ده لږ نه ښه درنه ښه فامیلي کې وی دغه راته ویل وایي زما د منګل راته ویل وایي زما د څوک یې راته ویل زما د ماما د زوی د اسمال دی که چېرته وایي تا و پټان خبر یې سبا غرمې ته نن غرمه ته و رحماني صاحب و پټان وایي نن غرمه و کوم ځای کې دلته وایي په حکیم صاحب دغه کې ښه هغه وخت چې موږ راوسېده شو و ول هغه ځای کې بیچاره نو دا دې موږ اخته سولو نو بیا ونه وایه نو اوس په ورسو والله سره ولاړ سي په وراو په کیسه او په د اسمان دی پلا واده والدي اسمان کې په ورځ بره واده دی او بخښه ډېر بسیار زیات به بخش پټان صاحب محترم دا یې زر کارت څه بره دا او څونه ښه څونه اوږدې کوڅې دي دوستانو دا فامیلي د فامیلي وی خدایه زه په ده څه وکړم
سوګلۍ دې کېږي نو کېږي ځینو کېږي. سلام علیکم. دا بله کوڅه سپومه کټېر دا سیده ته درځه دا بله کوڅه سپه ګورئ لکه هغه پوخ سړک چې و دا بیا کوڅه ده مطلب مثلا دلته یو بوتل اوبه راوه خبره سمېږي انشاءالله وای دلته یو دغه راواخله دا لیدونکو باندې به داسې نه وي چې بد ولګېږي وروره را دوې ګوتې بیا څه معنا دا معنا 2 نفره یو موږ معنا 2 نفره است 2 انرجانې وه یو بوتل اوبه خو راکړه کوچنی دا دوکان دی دا د دې ځای دوکان دی چې دلته شیان خرڅېږي معنا د افغانستان دا پاپړ سوه ګورئ دا ماچې والا پاپړ دي ماچې والا پاپړ مو خوړلی دي دا پوپک دی نو او دا ځایمه دا به د دې دوکان دغه ورکوی واري صاحب الله خیر ته دوکاندار یې ښه ده دا بل څونه ښایستې سترګې دي ولا د ستا سترګې پکښې راولم ها نه بیا ها ته راسه سترګې رانږدې کوې واري تاسې وګورئ دوستان د افغانانو سترګې دونه ښایستې دي ماشاءالله ته په تاریکانه نه وتلې یاره دلته د باندې راووځه د دا ژبه ښایستې سترګې دي ده ته راسه انډیواله دا به په خلکو ووینو دا سترګې دا د یا دوستانو سترګې خلاصې که نو دا وګورئ ماشاءالله یاره د واجسه ولاړو ماشاءالله ښایسته غاړه یې هم اغوستې د خدای دې بس ورته خیر کړي نو ولاړو مخته داسې ګرځو دوستانو ښه درنې اوبه دې وڅښلې ښه دې وکړه دا همداسې تللی ده دا اوږده اوږده سړکان دي دا انشاءالله چې پاخه سي به ډېر ښایسته ځای سي انشاءالله پخېږي انشاءالله امید سته نو مخته ځو تاسې ملتیا کوئ زموږ هېواد یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ موږ نن په تاسې باندې د کندهار ولایت فامیلۍ وینو نو منګل وغدی منګل دی موږ ورته درځو برابر ته ځو نو ودرېږي دوستانو نو دوستانو دا دی پر دغه بله کوڅه کاټېږو منګل سره مو لیدله منګل صاحب سره مو ولیدله مخکې چې مو یاد کړي ول نن یې د وراره وایي د ماما د زوی ما څه سوي دي یار جالبه واوره او به نه وې ما یو څه وچښه پرون په دې جیب کې کښېښول د موټرسایکل و چې راختلو وړي دي بیا بوتل یې بیا وړی دی اوس داسې نه چې د بوتل به رسګلۍ وسي موټرسایکل بل شی واوره دا چې فکر دی واړی به رسګلۍ درېږي او دا ښایسته ځینې خلک د هغه سګلۍ والا فکر ور واړي داسې خبر ورته وکړي داسې یو دم یې ورک کړي مالا سګلۍ ولاړ شي آفرین شاباش نو جالبه ژوند دی نه یا همدغه څنګه وي یا بوتل یې څنګه زه پر کامرې بیرېدلم کوچنیان افسر ټولو کیمرې دا ځایس کول سړی دا یونس یا د لوی کوچنیان نیک شوخان دي د خلکو د خوانې نه نه ښه درناوي باندې سره چې درناوي سره دغه شوخان درن استقبال کې بیا راکټېږم بېشک نو دوستانو الله دې وکړي چې ساعت مو راسره تېر سي موږ خو ډېر کوښښ ساعت زموږ سره نه تېرېدی دا به موږ څه کوو څونه غټه ټانکۍ پر باندې ایښې ده مام دی وروره نه خود به دغونه ټانکۍ الله دې وبخښه دغه دی نو واجرېده چې دا دوستانو پام راسره په بل یې هم چې پام یې راسره په بل ایښه دی نو څنګه پر بل یې هم چې معنا فکر یې سم راسره چې ساعت یې تېر سي ګورې دوستانو دغه د فیملۍ دغه رالی هغه لو والا ګورې دا خونډمبر کوي دا خونډمبر کوي دا بیا پاتاوي د اوبو خو زه هم لو والا یاست په کشنکه والا ده ده خو لو والا مه ورته وایه نو خو لو والا خو پای ته ده دی خو دا د لو د دې ځای لو والا سو د فیملۍ والا ده دغه سو دا دغه سو هغه چی ورته وایي والا د فیملۍ دا والا نو ورته وایي دې ته دغه وایي زابر وایي زابر دی زابر غاړه د سیسو زه خاص د لې واکس واخم کنات وکي کیا کنات را سره کوا ورو ګول واجب ردل په زیاته منه د ژوند داستان می دا دستا سره یس او د ولې پر وغاړه زولاړم پر بل غاړه ته ولاړم یس په پاتې سم پیډستان نو دغه ځای یو د زبر غاړه پورې هغه نو شته دي نو پر شته دي نو شته څه ګناه کوي
رو رو راځه ګل رو رو راځه پایل دې شړنګوا ګلې رو خو ورور هلته د پاکستان نه باسم دا خو نو ډېر علاقه ده دا دروغ لو والا په صحیح معنا غټه د په ښار کې وه ښه غټ ځای دی یار بس تا ولسوالۍ و دا اوس د جز شروع ده بیا نو زه در هغو کوتلې مورچې پرې کوتلې مورچه تر ارغنده او در عمومي سړک او جارسم یاره جارسم کلیواله چشکه هغه سګلې ودانه پاتې وغم ولاړ وای نو دوستانو خدای دې وکړي چې زموږ هېواد یوټیوب چینل تاسې وګورئ او خوند ځینې واخلئ خپل ماشومان هم کښېنوئ کوڅه په کوڅه او خپل ماشومان کښېنوئ تر څو د چینل دغه خپرونه وګوري او خوند ځینې واخلي وایستې پر دې سړی راکاټوه مې وروره ګوله ځان ټینګوه چې دی نه رسې شه وایسې دا دی دا بیا بله کوڅه سوله بل سړک سو بله کیسه سوه شمپلیان خرڅي دا د حکیم صاحب اډه ده حکیم صاحب اډه او پامیلۍ پامیله لا بچ دی پامیله دا به زما دغه د جملې دي دا بیا زما جملې دي زمړې ستا جملې زه څه کوم ورور زما د خولې پېښې کې ستا د خولې پېښې ستا مشر یم اوس پې سوګلی به دې شروع سي سوګلی که سوګلی سوګلی لا وی لو ولا ورته ډوډۍ دوستانو ما د ډنګر انسان خلیر خشز ګیراک چی ما د ډنګر انسان ته ولش خشز ګیراک ما د ډکټ ژغ له غټ سړی دی پکاټ سکم یا نو ولا دغه ګورې دلته یو سړک ستا بل سړک سو دلته خو بیا د ډامبر دی ډامبر رالی برته سهله والدي فامیلی ده د دوستانو شی ورور هغه سړی ته مې ویله مالته شی ولې نو خو نو پروګرام دی ډېر ولایت السلام علیکم یاران ښایسته ګروپ یاران زموږ هېواد یوټیوب چینل دی او دا مهال موږ روان یو په پاملیا کې پاملیا در باندې ګورو دوستانو چینل سبسکرایب کړئ بله کې بسرو ویډیوګانې ټول وګورئ سلامونه ښه راغلاست د زموږ هېواد خبرونو ته دا مهال په افغانستان کې د فبروري څومه نیټه ده بادانو نیټه اوس مه وایه السلام علیکم نه نیټه وایم نیټه ته وایم نیټه چنده جنتري نسته راڅخه ولې نسته 12مه نیټه ده څومه ده 20مه ده فبروري 20مه ده دا اوس کوم کال دی کم کال دی کال ورځ او فبروري او 12 زه راته وایه څوم کم کال دی ازګه ډېر کښېنه قرار 2016 السلام علیکم په انګلیش کې څه ورته وایي وانټل ویز 2016 سید دا دوستانو دا فامیله ده دا نه خلاصېږي دا دونه غټ شهر دی دونه غټ کلی دی چې 3 ورځې پکې وګرځېږي بېرته به هغه لار نه کوي پیدا دی حال دی دوستانو تاسې اوس شپاړسمه دقیقه زموږ خپرونه ګورئ چا خوښه ده د چا خوښه وه چېرته چا خوښه وله په تا څه اوس خو دا اوس سیسم دم ولې دال خورې که وریجې وریجې خورم دال چشتي یو ګورې بعد زال پس خورم دا چشتي دا زال ریز سن شرس دا زموږ څه الفبا ده یاره منمه تا دال یاد کړئ زما د څه زال فکر ته راغلی د ګینډ راواخلې ګورې فوټبال در سره وکړو کومه دی د فوټسال سیالي کومه دی دغه دی ورته وګورې دونه لږ چې یو ګروپ لري د فوټسال ډېر بلایه تمه ده تا و دی په رښتیاګو ژوند کې هم داسې یا موږ په رښتیاګو ژوند کې دی خلک یو دی ما په چکو وي زه دی په چکو موږ یو د بل څه ډېر ناراض یو په رښتیاګو ژوند کې وایي مېلمستیا چې د پښتون په کور کې د مېمل مه وایه هېڅ مه وایه وایي مېلمستیا چې د پښتون په کور کې نو د مېلمه پالنې لپاره کنداریان پښتانه راځي او د ځان سره به وریجې غوښې او د سري روش هم راوړي
دا اوس تا څنګه زده کړلې دا اوس تا څنګه زله جوړې کړلې دا اوس پښتنو راولاړ سي اتفاق وکړي وای د افغان په ننګ مې وتړله توره لنګیالی د زمانې خوشحال خټک یم یوازې وي زموږ یوازې وي ګوله ډوډۍ یو عدله ورغلی ولم دا یو ځنډېدل ولې کوې ولم وله وشتلې خو ډوله تو کیسه واره اوس په کچرې تر غورځوم کیسه واوره شه اینا وقت سلو زو که بیا وجه ایسم بریم بدن یکم ریشت ولی همی او رو گل یودم نریه کلیشه ما یه گله دوده در شخصی موقع که گور دو و خندلشه کرار اشپاز در لاسوین ولم دیگه گوته بودم ده مول کرلم اینکن دخل گوشی ولی تو فدا رقم زن بره وکه ولی نشپاز انتوازو میچرزه و دو غیر دیمنسیج ما بنه بیا یه میاشت داده به دوده ما گذاره ولی یه میاشت ما داده به دوده گذاره ولی هر ځای په وادي کې ما د ډوډۍ کول دوستان دا اوس د فامیلي هغه چې و چې موږ پکې ګرځېدلو هغه چپه لاس او دا راسته لاس سو نو راسته لاس منطقې ته راواوښتلو په راسته لاس کې هم ماشاءالله ډېر کورونه دي چې بیا مخ ته د عینو مینې د دیواله سره مشتې یا نغښتې دي نو الله دې وکړي چې ستاسې دا پروګرام خوښ سي او خوند ځینې واخلئ ځکه چې موږ هم ستاسې دپاره دا کوشش کوو چې تاسې دغه د کندهار ښار دا کوڅې ناحیه اطراف او دغه منطقې سره ولات سي چې هغه تاسو تر اوسه پورې نه یې لیدلي نو ملتیا مو کوئ چینل سبسکرایبوئ ستاسې حمایت ستاسې سپورټ موږ تر ډېره حده پورې تر ډېره ځایه رسولی سي دوستانو نو ستاسې د لا حمایت او ستاسې د لا سپورټ او تشویق په هیله یو وکه څه چې مو اورېدلی دا یو سوداګریز اعلان ولو نه ولې سوداګري دا ورور ګوري یارانو دوستانو زه خو ګوري زه خو په زړه صفا یم زه په زړه کې څه نه ساتم دغه برعکس صاحب چې دي دوستانو نه مچې رانیولي دي نه کلچې رانیولي دي نه کیک رانیولي دي والله حقیقت یې وویل ورور ګوري دغه نه دی دا د موټرسایکل پوښ دی زوړ سوی دی زوړ سوی ته ورته وګوري زنجیران یې ګردش کېدي یا دغه د ټانکۍ سر دی وګوره دا وګورئ دا دی دلته دغه دی دا دی دلته زنجیر غورځېدلی دی دغه زنجیر یې نشته نو دا چې دی وروره دی ډېر په زړه نازک دی وروره ګولې بلا چې بس نو بلا سیری سلسۍ ستاسو ولې دي کومه دی ما سلسۍ چې ولو خو بله ته رانیول نو دوستانو ډېره مننه ستاسو څخه چې دا پروګرام وکړئ موږ د کندهار ولایت د څومره ناحیه وه دا څومره ناحیه ده وروره دا یو لسمه یا لسمه نه ده ته ودرېږه وروره وای دا څه پسې و یې بندوه زه د دغې ناحیې معلومات ونه کړم د ولاګ مه بندوه ولې هغه عینو مینه ده عینو مینه څومره ناحیه ده هغه یوه لسمه ده د لولې اخوا چې ده یا د لولې اخوا چې دغه لسمه ده په دې نه یم خبر دا به اوس معلومات وکړو هغه سمه بندوه وروره چې پلا د خلکو ته معلومات وسي وروره میاشت دی ولې وعلیکم سلام دا څومره ناحیه ده او موږ د چا څه پوښتنه وکړه ځه کور ته ځان ورسوه چې ورک نه سې ګوګو دا وګوره تو خو نه موټرسایکل سریز ورکې دی په خپل ناحیه نه دی خبر وای ناحیه چې شته دغه ته چې ودرېږه بره غټ خبرې به وای ناحیه چې شته نو چې دی در دې اندازې پرې لا دا رقم څنګه ګوګو ته سوی و سلام علیکم دا فامیلي څومره ناحیه ده ګرانه دا څومره ناحیه ده یا یو لسمه خو عینو مینه ده دا هم په عینو مینې یا عینو مینه پر نه دی دلته بالا جلا ده وروره جلا خو حکومت کړی ده نو ناحیه جلا ده وروره چې ولې نه راسره منې والا نو څه درته وایم چې ته دغه نه کوې سمې معلومات ونه کړم نه پرېږدم والا اوس په تزد شو چې د دغې ناحیې معلومات به زه کوم ته ما اوس پرېږده اوس ګوره زالی دا زنګ ومه زنګ و ژر څه زنګ ورته دا اوس موږ په څومره ناحیه کې یا موږ خو لا شکر دی ناحیه پېژنو چې ناحیه یو شی ده موټرسایکل والا وایي ناحیه چې شته ودرې دینار صاحب محترم هغه ډېر په دې ناحیې پورې معلومات لري دینار صاحب ته موږ دلته په دا لوله کې ورکې نه کوم نو دوستانو هیڅ شی نه بندوو هر څه طبیعي دی انډیواله دغه څومره ناحیه ده د فامیلي څومره ناحیه ده څومره ده زه شکر چې والله
ګوره دا خلک موږ ملامتوي. هغه خوارکۍ وایي دا د فامیلۍ درېیمه نایا ده، یعنې په فامیلۍ کې ګوره څو سوه نایي وایي دا د فامیلۍ درېیمه ده. اوس معلومات درکوم. د فامیلۍ درېیمه نایا ده وروره. درېیمه نایا خو ښار کې ده یار. ډېر صادقه خلک دي. دا به بس دوستانو موږ به نایا په نایا په دغه کې بیا ولیکو په چینل کې چې تر څو خلکو ته معلومه سي. اجي وروره ستړي مه سې. دا څومره نایا ده د فامیلۍ؟ 12مه ده. او ناینو مینه 11 وله، دا 12 وله، دغه له اخوا د سړک اخوا خو بیا 10مه ده زه چوم. ډېره مننه، خیر سلامت اوسې، خیر اوسې. بالاخره د دې معلومات اوسو چې دا 12مه ده. 12مه ناحیه 12مه ناحیه مو په ولیدله. د لو ولیه سره به دا ولاک خلاص وسي. لو ولیه ته به ووځو د خیر سره، نور به دا خپرونه بله پای ته ورسو. دا شتي د زمري پل نه دی. سلام علیکم. وعلیکم سلام. بس دغه وخت چې دی دا د بچي دی. دونه چې بس څونه بازیانې مو وکړو. بس د بچي وخت چې غټ سر نو د مسؤلیتونه ډېر شو. دا لارم زه چې هم بنده ده، پر بنده لار رالو وروره. ښه ډېره مننه، خیر اوسې. بله او دغه سختې لارې چې چاته څونه تجربې ورکوي هیڅوک یې نسي ورکولی، هیڅ کتاب یې نسي ورکولی. همداسې ده. کراچ زما موټرسایکل خراب نه کړې. سلام علیکم. چی شرط ول؟ یس معنا اوکې معنا تhank you very much. thank you. ګډ شاټ. خو دا فکر وکړي چې دوی لکه چې د سکاټلینډ سره غلي یا موږ دغه سره غلي وشتان کانټري د کنټینر راته سوي، یا موږ د وشتان سره غلي وشتان کانټري اف بیوټیفل اف افغانستان. دا موږ بس نس کولی. ښه دا دوستان ته به زه ووایم وشتان چې دی دوستانو وشتان د غورک په ولسوالۍ کې خو ما پرېږده. وشتان از د کندهار پروینسي district and Ghorak, one village. The name is Washtan. You understand? خبره واورشه. You understand my language? عربي ساندویچ سو بیا لنګویج سو بیا کیسه سو تو پرېږده دا په بیانګر سره وشکو. Okay, thank you so much brother. خیلی You are very very good. کې موږ ته سم دا رقم بیا والله خارج ته لکه دغه No, I'm not going to Kharij. درېږه کیسه درته کوم. I'm going to America. لکه دغه کاټ پاسوي کاټ اکواوي دا به څنګه هلته رسوالی. No, I love Canada and America inshallah. One day I'm going to America. نه دې ویلي دی د امریکا مخ. خپل وطن زنده باد. زنده باد افغانستان. زنده باد. زنده باد. څه کوي وجان څه دوستانو نو ستاسو څخه ډېره مننه. سلامات خبره واوره دا رقم جذبه ده چې انسان ناره کې وایي زنده باد یې وایي. ګورئ دوستانو زه به خبره درته وکړم. خدای پاک مو مال سلام او خوشحاله لره تل سرلوړي واوسېږئ. یوه خبره لا بله درته کوم او خوږو لیدونکو ښه وختونه ښې چارې ولرئ. ښه وخت ښې چارې د الله په امان پر ژوند مو د ګلونو باران. ماچې مننه چې زموږ هیواد ګورئ.